په مټریکسونو کې څه رقم ده ډېر ورته ده دې ته زه کله ته ولیکم تاسې ما ته تحلیل ووایه A جمع B فرض وکړئ A B مټریکسونه دي A جمع B بیا داسې مې درته لیکلی د دې معنا دا ده چې اول ته دوه مټریکسونه جمع کوې یو مټریکس حاصل راځي که نه بیا تاسې د هغه مټریکس ترانسپوز نیسئ یعنې اول عملیه اجرا کېږي بیا وروسته ترانسپوز دا مساوي دی له دې سره د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا دی چې لومړی د دواړو مټریکسونو ترانسپوزونه ونیسه بیا ترانسپوزونه جمع کړه تقریبا دې ته ورته مسله درته راغله اول عملیه اجرا کړه بیا د حاصل ترانسپوز اول ترانسپوزونه بیا عملیات دا دواړه برابر دي نو دا یو خاصیت شو د ترانسپوز په مسله کې بیا په دې کې موږ ویلو دا خبره په ټولو فیصد کې اوس دې کې وګورئ چې څنګه دی که دا د جمع عملیه نه وه د تفریق وه A منفي B ترانسپوز دا مساوي دی په A ترانسپوز منفي B ورته والی ویني د دې سره عین خبره په جمع کې هم ده عین خبره په تفریق کې هم ده دقت وکړئ درېیمې ته که چیرې A ضرب B ترانسپوز ولرو A ضرب B ترانسپوز دا مساوي دی د B ترانسپوز ضرب A ترانسپوز سره دا په خاصیت کې دا رقم راځي مګر متوجه یاست یو لږ توپیر د هغه نورو سره کړی دی دې ته باید متوجه واوسئ څنګه توپیر کړی دی اول عملیه اجرا کړه بیا ترانسپوز ونیسه اول ترانسپوزونه ونیسه بیا عملیه اجرا کړه خو په دا دواړو کارونو کې چې تیکې په هر یوه کې چې د ترتیب لومړی ونیوئ په دا دوهم کې باید برعکس ترتیب ونیسئ مثال دلته اول مو A انتخاب کړی اول مټریکس A دی په B کې مضاف کړی په دې کې بیا د B ترانسپوز اول راځي او د A ترانسپوز دوهم دا مسله په دې کې دا رقم نه وه هغه په ضرب کې تبدیلي قانون هم درلودی دې ته ټول متوجه شولئ آیا د ترانسپوزونو په ضرب کې اول عملیه اجرا کړم بیا ترانسپوز که ترانسپوزونه اول ونیسم بیا یې ضرب کړم نو دا دواړې خبرې صحیح دي خو یو شي ته دقت ولره هر ترکیب چې ولرې په هغه بل طرف کې برعکس ترکیب راځي توجه شولئ تاسې ما ته ووایه ځان څنګه لیکئ E ترانسپوز او F ترانسپوز اول ترانسپوزونه دي بیا مې ضرب کړئ آیا دا مساوي دی د E ضرب F ترانسپوز چې هر ترکیب دا وي دا بل باید برعکس ترکیب وي F ضرب E ترانسپوز دا مه ووایاست کل توان کې یو دا رقم د دې معنا دا چې اول مټریکسونه ضرب کړي دي یو مټریکس لاسته راغلی بیا مو د حاصل مټریکس ترانسپوز پیدا کړي په ترانسپوز مخکې پوه شولې یا سطر په ستون بدلوئ یا ستون په سطر بدلوئ په دې کې ما یو مثال درته کتاب کې راوستلی دی هم به ضرب پکښې کې تکرار شي او هم به دا خاصیت پکښې کې تکرار شي چې آیا دا مسله موجوده ده که نه ښه یو بل هم درته ووایم تاسې دې ته دقت وکړئ که چیرې تاسې یو مټریکس ولرئ او د هغه ترانسپوز ونیسئ دغه ټول یو بل مټریکس که نه او اوس دغه A دلته د پاسه چې موږ چیرې کلی دا ټول د یو مټریکس نوم دی که زه تاسو هم د دغه مټریکس ترانسپوز ونیسئ دا نو داسې معنا کولی شو لکه A مټریکس چې دوه ځلې ترانسپوز ونیسئ دا بېرته د لومړني مټریکس سره مساوي راځي لکه دې کې ورته چې مو درلودی دوه واره منځوي بېرته لومړنۍ عدد یې ورکوئ عین خبره په دې کې هم ده او دا مثلا په دې کې تاسو په نظر کې نیولی شئ که مو تاک واره ترانسپوز ونیوئ یو وار ترانسپوز دی او که مو جفت واره ترانسپوز په خپله مټریکس دی مثال شل واره ترانسپوز A د A مټریکس شل واره ترانسپوز بېرته A سل واره ترانسپوز بېرته A مثال د هغه سوالونه موږ په فورمول کې لرو درې ځلې ترانسپوز یاد کړی ته درې ځلې مه ترانسپوز کوه ته یو ځلې ترانسپوز کړه یا څلور ځلې ترانسپوز یاد کړي اصلا بیخي ترانسپوز نه غواړي هغه جفت واره ترانسپوز بېرته راولي دی او تاک واره ترانسپوز یو واره متوجه شولې دې مسلې ته ښه دا و د ترانسپوز خاصیتونه یو مثال په دې برخه کې لرو دا هغه تاسو ته کاروم بیا د دې نه وروسته یو بل خوندور درس لرو چې هغه عبارت دی د ډیټرمینانټ مسلې څخه یو خاصیت بل هم پاتې دی دغه به هم درته ووایم
دا کېدای شي تاسو ته ډېر ساده خاصیت ښکاره شي خو متوجه اوسئ ورته چې دا زه په یو سوال کې کاروم او ډېر جالب خاصیت دی دا تاسو توجه وکړئ فرض وکړئ الفا یو حقیقي عدد دی دا ولای درته ولیکم یو عدد دی الفا او A مټریکس دی A ترانسپوز دا مساوي دی په الفا A ترانسپوز د دې خبرې معنا څه ده؟ د دې خبرې معنا دا ده که چیرې تا یو عدد په مټریکس کې ضرب کړئ بیا دې د حاصل ترانسپوز ونیوئ دا مساوي له دې سره دی چې اول ترانسپوز ونیسئ بیا عدد ضرب کړئ یعنې زه اول عدد ضرب کړم بیا ترانسپوز که اول مټریکس ترانسپوز پیدا کړم بیا عدد ور ضرب کړم د دواړو خبرو پایله یو شی راځي متوجه شوئ د دواړو خبرو پایله یو شی راځي او دا واقعا مهم خاصیت دی دا زه په یو مثال کې به تاسو ته کاروم او هغه سوال په تمرین کې هم درته راوستلی دی ښه راسو اول دې مثال ته چې زه دا فرق تاسو ته په یو مثال کې ښکاره کړم چې دا رقم درته راځي ضرب یې په یاد پاتې کېږي ستاسې چې ترکیب یې فرق درلودی او هر ترکیب چې دلته و هلته یې برعکس راځي یا هر ترکیب چې هلته و دلته یې برعکس راځي ښه هغه مثال یې زه درته راکړم مثال یې یو A مټریکس دی دا مساوي دی په 2 منفي 1 صفر بل مټریکس 1 صفر منفي 2 بل منفي 2 3 1 یو مټریکس دا دی او بل B مټریکس دی دا دی 3 2 3 یو منفي 1 صفر په دې کې دا معلومو چې A ضرب B په دې کې دا خبره معلومو دا مسله ته د دې مسلې د معلومولو لپاره اول باید A ضرب B پیدا کړو او بیا څه وکړو د حاصل ترانسپوز ونیسو صحیح ده A ضرب B اول پیدا کوم کله چا یو اندازه یې څه وي دا دې اوس بیا تکراري د ضرب مسله مخکې تر ضرب کولو اول یو چک کړي د لومړي د ستونونو شمېر 3 دانې د دویم سطرونه 3 دانې دا بالکل د ضرب وړ نو چې د ضرب وړ دي زه به دا مټریکسونه ولیکم 2 منفي 1 صفر 1 صفر منفي 2 منفي 2 3 1 دا به ضرب کړي د 3 2 3 1 منفي 1 دې ضرب اجرا کوم دا مساوي دی په مخکې تر ضربولو تاسو ډېر سایز راکوه سطرونه د لومړي سطرونه د دوهم څو 3 په 2 کې نو دا به داسې یو مټریکس راشي 3 په 2 کې صحیح ده ضرب په یاد پاته دی د لومړي مټریکس په ساته انتخاب کړئ د دې به ستون اوس یې په ترتیب ضرب کړئ 2 ضرب 3 شپږ 1 ضرب 2 2 منفي 2 او 3 منفي شپږ 2 منفي شپږ 2 کله چې تاسو د ځانونو سره کار کوئ یا د امتحاناتو کې یو سوال حلوئ یا په تمرین کې دا لیکئ زه چې دلته نه لیکم ستاسو په اعتبار هم که په حالت کې خو 400 کسان چې 300 نه وي خو یې حتما نارې وویل درته چې دا دې غلط کوي نه دا انشاءالله که غلط شو دوی درته صحیح کوي مګر تا ته به کانکور کې بیا هلته 300 نه وي نفره نشته چې دې غلط کړی دی ګوره دا دې غلط کړی دی دا جوړ کړ نو تاسو کوشش وکړئ دا یې د ځان سره په یو ځای کې لیکئ ته اوس په دا دوم ستون کې ضربو اولي د اولي سره 2 منفي 1 صفر نو 2 منفي 1 صفر 1 یوه دانه صفر چې یو ځای کې ولې دا سر کې ډېره ګټه کوي ته دا دې اوس دا صفر ضربوي په لومړي ستون کې اول منفي 1 3 منفي 3 صفر رالی نهه مثبت شپږ اوس بیا د دې بل ستون سره ځان کړي منفي 1 منفي 1 او هغه دواړه نور صفرونه شول نو دا یې منفي 1 ساته چې پلار په دې ستون کې ضربوم بیا په دې بل ستون کې
صفر ضرب 3 صفر منفي 2 او 2 منفي 4 او 1 3 3 صفر منفي 4 مثبت 3 دا منفي 1 ګورئ چې دریم سطر ضرب وم لیکم یې په دریم اوس دا په اول کې ضرب وم صفر ضرب 1 صفر دا مثبت 2 او دا برخه صفر نو مثبت 2 د دې مټریکس نوم A ضرب B A ضرب B د دې نوم دی اوس زه ته کار کوم د دغه مټریکس چې دی A ضرب B دی اول د عملیه اجرا کړه که نه اوس د حاصل ترانسپوز نیسم د دې خبرې په معنا اوس پوه شولې اول ورته عملیه اجرا کې بیا به د حاصل ترانسپوز ونیسي هغه دا رقم لیکل کېږي سطر به ستون بدل کړي یا ستون په سطر سطر به ستون ولیکم 2 او 1 سطر دی دا به ولیکو د ستون په بڼه 2 او 1 شپږ منفي 1 دوهم سطر د دې څه به جوړ کړو دوهم ستون او منفي 1 2 نو دا راغلی شپږ منفي 1 منفي 1 اوس نو د دې لپاره چې دا معلومه کړو چې آیا دا مټریکس د دې سره برابر دی که نه څه کار باید وکړم اوس باید زه د دوی دواړو اول ترانسپوزونه پیدا کړم بیا هغه ترانسپوزونه ضرب کړم راځي د دې ترانسپوزونه پیدا A مټریکس ترانسپوز یې راته ووایه اوس سطر به د ستون په بڼه راته ووایاست 2 1 منفي 2 دا به داسې ولیکم یو وړاندوینه وکړئ دا متناظر دی که نه دی دا وړاندوینه نه دی یعنې دقیق ووایاست راته نه دی ځکه تاسې ذهني اصلي قطر چې رسم کوئ د اصلي قطر دواړو خواو ته عناصر برابر نه وو صفر 2 منفي 2 3 منفي 1 1 نه نو د دې ترانسپوز د هغه سره برابر نه راځي ښه منفي 1 صفر 3 منفي 1 صفر 3 صفر منفي 2 1 صفر منفي 2 1 دا A ترانسپوز B ترانسپوز ستون به په سطر ولیکئ او دا کې دواړه یوه خبره ده 3 2 3 ستون دی دا به د سطر په بڼه ولیکو 3 2 3 1 منفي 1 صفر 1 منفي 1 صفر اوس تاسو ماته وایاست دا او دا ضربېدای شي که زه دا اول کې او دا دوم کې ولیکم د لومړي د ستونونو شمېر 3 د دوهم د ستونونو شمېر 2 نو مطلب دا دی چې A ترانسپوز په B ترانسپوز کې په دغه سوال کې ضرب ممکن نه دی صحیح ده نو موږ هم نه دي لیکلی چې دا مسایل دي د A ترانسپوز ضرب B ترانسپوز سره اوس برعکس راته وایاست آیا دا لومړی راشي او دا دوهم ضرب ممکن راځي که نه B ترانسپوز ضرب A ترانسپوز د لومړي د ستونونو شمېر 3 د دوهم د ستونونو شمېر 3 ضرب ممکن دی او ضرب ممکن دی کېدای شي ځینې وخت د دې دواړو ضرب ممکن هم وي خو بیا به هم د دې سره مساوي نه وي که چیرې په استثنایي توګه تاسو کوم سوال پیدا هم کوئ چې برابر راغلی بیا هم ما تاسو ویل چې خاصیت مطلب دا چې دا باید په هر ډول حالاتو کې کار ورکړي استثنا باید په منځ کې موجود نه وي هغه وخت به زه ورته وایم چې دا یو خاصیت دی ښه اوس به راسو دا به پیدا کړي B ترانسپوز ضرب A ترانسپوز نو B ترانسپوز به اول ولیکم 3 1 2 منفي 1 3 صفر دا به ضرب کړي په 2 1 منفي 2 منفي 1 صفر 3 صفر منفي 2 1 اوس تاسو د دې خبرې په مطلب پوه شئ د دې مطلب څه دی اول مو د دواړو ترانسپوزونه پیدا کړله په دوهم پړاو کې عملیه اجرا کوو او د دې خبرې معنا څه وه اول پړاو کې عملیه په دوم پړاو کې ترانسپوز اول پړاو کې ترانسپوز په دوم پړاو کې عملیه متوجه یاست که نه ښه د دې ضرب دا د بیا د ضرب مثال تکرارېږي دا څنګه پیدا کوي ما ته یې درجه ووایاست د لومړي مټریکس د ستونونو شمېر 3 د دوم د ستونونو شمېر 3 ضرب خو ممکن شو نو ستونونه به د لومړي ستونونه وي ستونونه د دوهم ستون نو 2 په 3 کې راځي 2 په 3 د دې به سطر انتخاب کړئ د دې به ستون انتخاب کړئ
دا خبره به اوس تاسو نه یې تمرین ورباندې وکړئ په ضرب کې د لومړي مټریکس سطر د دوه مټریکس ستون نور په ترتیب ضرب کړئ او هغه خپل په منځ کې جمع کوئ 3 ضرب 2 شپږو دوو منفي شپږ دا راځي 2 په دې ستون کې اوس ضربوئ 3 ضرب منفي 1 منفي 3 صفر مثبت 9 مثبت شپږ په آخري کې ضرب کړئ 3 صفر صفر منفي 4 مثبت 3 دا منفي 1 اوس به دا سطر ضرب کړي 1 ضرب 2 منفي 1 صفر دا 1 په دې کې ضرب کړي 1 ضرب منفي 1 منفي 1 دا د صفر راځي دا د صفر نو منفي 1 ضرب صفر صفر منفي 1 2 مثبت 2 دا د صفر صحیح ده دا کوم مټریکس دا مو اول بی ترانسپوز کوي ا مو ترانسپوز کوي بیا مو خپل منظور کې ضرب کړ اوس تاسو دا راواخلئ مقایسه یې کوي د هغه سره مساوي دي که نه هم مرتبه دي یو په یو برابر نو دا خاصیت باید د چا څېړم نه شي ځکه د دې خاصیت د معلومولو لپاره مثال مو هم پکې کار کړی دی